یما درنا وفتکل کور وتلیم یما درنا وفتکل کور وتلیم را بڑم دیرنا جنگ خلق می پیژنی را بڑم کلیتا سهار خلق می پیژنی یما دین وطن تا وفادار خلق می پیژنی وخت رات موایا غدار. د حریت راډیو درنو اوریدونکو پام وکړئ د رڼا جنگ داستان دوهمې برخې ته. د حریت راډیو درنو اوریدونکو تیر داستان مو تر دې ځای پورې اوریدلی و. زموږ یو ملګري ویل چې عادل سره رابطه وکړئ چې هغه راووځي، ځکه چې دا حتما دوکه ده. د دوی 20 ملګري راکوز شوي وو چې کتل مو مخابره هم له موږ سره پاتې وه او ټلیفون یې هم بند و. که څه هم موږ په داعشیانو باور له لاسه ورکړی و، ځکه تر دې مخکې یې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې هم د اسلامي امارت له مجاهدینو سره دوکه کړې وه. همدا ډول په اچین ولسوالۍ کې یې هم د قاري عبدالمنان بهاري سره د خبرو اترو په بهانه دوکه کړې وه او قاري عبدالمنان یې له ملګرو سره شهید کړی و. د وحدت تاریخ ساز شخصیت زمری د شمال او مثال د غیرت پنوم بیاړي همیش امارت سالار د لښکر قومندان د شهید. خو د اسلامي امارت مجاهدینو ځکه خبرو او ناستې ته زړه ښه کړ چې د کلي د سپینګیرو په منځګړیتوب ترسره کېده. داعشیانو ډېر کوښښ کاوه تر څو عادل په خپلو لومو کې راګیر کړي، او دا ځکه چې عادل د دوی پر وړاندې له سپینغر هم سخت او مستحکم و. د دوی پر وړاندې د هرې معرکې د لومړي خط سرتیری جنګیالی و. له همدې امله داعشیان د هغه وینو ته تږي ناست و او د عادل له منځه وړل یې له سترو ارمانونو څخه و. داعشیانو په ډېر تیز رفتار سره ځانونه تر ټاکل شوې حجرې راورسول او حجره یې محاصره کړه. له عادل څخه راګرځول شویو مجاهدینو د تعرض اراده وکړه تر څو جنگ پیل او عادل د دوی له محاصرې را خلاص کړي. موږ په همدې شش و پنج کې وو چې غږ راوشو، وځوانانو اوس مو پرې شهید کړی وم. کله مو چې مخ شاته واړوو څه ګورو چې عادل او قومي سپینګیري را روان دي. د دوی په لیدو موږ هم خوښ او خوشحاله شو. له دوی مو پوښتنه وکړه چې څنګه پوه شوئ دوی حجره محاصره کوي؟ نو قومي سپینګیرو خپله کیسه داسې بیان کړه. کله چې یې د مسلح مجاهدینو د پاتې کېدو غوښتنه وکړه او دوی 20 تنه مسلح له غونډۍ راښکته شول، نو موږ پوه شو چې داعشیان د خبرو اراده نه بلکې نورې بدې ارادې لري. دوی غوښتل چې دغه حجره محاصره او عادل قومندان ژوندی ونیسي او یا یې هم شهید کړي. نو سم د لاسه مو رامنډه کړه او عادل ته مو وویل چې داعشیانو دوکه وکړه، مخکې له دې چې حجره محاصره کړي ځان راوباسه. عادل مو له هغه ځایه ډېر پټ راوویست او داعشیان په تشه حجره واوښتل. نو له هغه وخت وروسته موږ په داعشیانو مکمل باور له لاسه ورکړ او بیا مو له هغه وخت وروسته هیڅ د مخامخ کېناستلو او خبرو کولو وخت ورنه کړ. البته په مخابرو او ټلیفونونو مو ډېر بحثونه کول. د 1446 هجري قمري کال د شعبان میاشتې 28 نیټه وه. وخت د ماسپښین شاوخوا 3 بجې وې. مجاهدینو ملا نیک محمد ته وویل چې هغه باید ځان کوم طرف ته غایب کړي، ځکه داعشیانو ډېرې هڅې کولې تر څو ملا نیک محمد شهید او مجاهدین تیت او پرک کړي. خو ملا نیک محمد ټینګار کاوه چې یا به شهادت ته رسی او یا به هم پر داعشیانو فتح حاصلوي. د هغه له اصرار سره ملګرو هم قناعت ونه کړ او مکررا یې له هغه څخه د وتلو او د اړیکو د غوڅولو غوښتنه وکړه. د مجاهدینو له دې اصرار وروسته ملا نیک محمد په دې راضي شو تر څو له خپلو 2 نورو ملګرو سره له سیمې ووځي. عادل خپل ټول ملګري راټول کړل تر څو مشوره وکړي چې آیا د پیرخیلو په سیمه کې جنگ ته دوام ورکوو
او تر وروستۍ سلګۍ جنګیږو او که پیرخیلو نه پورته د وزیرو تنګي ته خیږو. هغه ملګرو چې د داعش په وړاندې مبارزه ورته حق ښکارېدله او د شهادت جذبې اخیستي وو، ویلي یې چې حتما په همدې سیمې کې جنګ کوو، هیڅ تکتیکي شاتګ نه کوو. در پسې ګرځم ببر سر په سوالزارو در پسې ګرځم د تیغونه د وطن در پسې ګورم د جهاد په سنګرو در پسې ګرځم. خو نور هغه ملګرو چې د داعش پر وړاندې جنګ کې له احتیاط څخه کار اخیست ویل موږ غره ته خیږو، دا سیمه هم ورته پرېږدو تر څو وګورو دوی څه کوي، آیا په موږ پسې غره ته راځي او که په اربکیانو او د الله د دین په دښمنانو پسې د پوستو په نیولو پیل کوي. که چېرته په موږ پسې غره ته راغلل او هلته یې هم له موږ سره جګړه کوله، نو بیا به دا بیخي په ډاګه شي چې د دوی مقصد اعلای کلمت الله نه بلکې اساساً د اسلامي امارت له منځه وړل دي. که څه هم ملګرو دا خبره یو څه معقوله وبلله، خو زما زړه هیڅ نه منله، ځکه زه په عراق کې د جبهة النصره سره د دوی له ظلمونو او جنګونو خبر وم. دوی په هغه وخت کې د جبهة النصره سره ډېر زیاتیا کړی وو، خو بیا هم مشوره پر همدې راغله چې دغه منطقه دوی ته په فلحال پرېږدو او غره ته خیږو. مازدیګر لمر په ډوبېدو و. په سیمه خاموشي خپره وه، زړونه غم وهلي وو، د هر چا په زړونو د غم پردې خپرې وې. ټول مجاهدین ستړي ستومانه له قمندان عادل سره د تنګي په لور روان شول. هر یوه یې شاته خپل کلي او خپل مسکن ته بیا بیا کتل، سره له ناخوښۍ او اوښلنو سترګو مخ په تنګي روان وو. موږ داسې حس کوله لکه روح مو چې له بدنه وځي. موږ فکر کاوه چې خپل کلی مو کټ مټ لکه بې روحه بدن پرېښود. هر ګام به مو د زړه په زور اخیست. کله چې تنګي ته داخلېدو نو د اخیري ځل لپاره مو یو ځل بیا هم خپلې سیمې ته وکتل. د پیرخیلو ماضي مې د سترګو په ربط کې د سترګو په وړاندې تېره شوه. د ابکو صاحب دنګ چنارونه له لرې واضحه ښکارېدل، هغه چنارونه چې شبګیرو وهلې ستړي مجاهد ته به یې په خپله پراخه غېږه او سایه کې د آرام ځای ورکاوه. تر سیوري لاندې به یې مجاهد طالب جان ویده کېده. دا هر څه تر شا پاتې شول. غوښتل مې یو وار ورشم او د شهیدانو په هدیره کې ولاړ له دغه دنګو چنارونو کلکه غېږه تاو کړم او ښه په چیغو چیغو ورته وژاړم. شنه چناره بیا دې ورک جانان را یاد کړ، سکړې سیوري دې سپین چکر جانان را یاد کړ. شنه چناره بیا دې ورک جانان را یاد کړ، سکړې سیوري زه په همدې فکر کې وم چې د عمر غږ مې د فکر تنابونه راغوڅ کړل. خالده راځه ناوخته کېږي، ورځ را تیاره کېږي، د تنګي په لارو مزل سخت دی، له یوې خوا دا لاره ډېره نری ده او له بلې خوا د رڼا لپاره ګروپ نشو لګولی ځکه د بمبارد او چاپې احتمال هم شته دی. مونږ تنګي ته داخل شو. تلار ورکړه چې تیریږي ستا له څنګه ستر غازي، غازي دی تور ګړنګ ستر غازي، غازي دی تور ګړنګ ستر غازي. یار تلار ورکړه چې تیریږي ستا له څنګه ستر غازي. د اوبو आवाज د سپیو غپا د تنګي درنه خاموشي ماتوله. د اسلام څو سرخندویه خادمانو د تنګي نری لارې په داسې حال کې لنډولې چې تر شا ورپسې پاتې سیمه ژړغونې ښکارېده. داسې احساس کېده لکه د دې خاورې اصلي بچیان چې له دې بیرته نه راګرځي. یما درنا و پتکل کور وتلیم، یما درنا و پتکل کور وتلیم. را بړم کلی تا سهار
خلق می پیژنی را بوړم کلی تا سهار خلق می پیژنی یما دین وطن ته وفادار خلق می پیژنی وخت رات موایا غدار وخت رات موایا غدار خلق می پیژنی یما دین وطن ته وفادار خلق می پیژنی وخت رات موایا غدار